معلومه کړئ چې 394 غټ او که یا هم کوچني دي له 390 څخه. بیا یې په لیکل سوي بڼه وښیئ. د دې نښې او یا هم د دې نښې په مرسته دا نښه د کوچنیوالي په معنا ده. د یادولو لپاره به یې یوه اسانه لاره پیدا کړو. دا د کوچنیوالي نښه ده او دا هم د غټوالي. ښه، راځئ لومړی دا دوه عدده په ځیر وګورو. 394 او بل یې هم 390. اوس به یې ولیکم چې 394 او دا بل عدد هم 390. 390. اوس څنګه چې ګورو دواړه عددونه 3 سلګونې لري، نو د سلګونو په بنسټ سره یو شان دي. په دواړو عددونو کې دا 9 او د 90 معنا ورکوي، یعنی 300 جمع د 90 جمع د 4 سره، او دا هم 300 جمع د 90 د 7 سره. او موږ پوهیږو چې 4 کم دي له 7 څخه، یعنی د عددونو په محور کې 4 له 7 څخه مخکې راځي. یعنی 7 ته د رسیدلو دپاره لومړی باید د 4 نه تیر سو. نو 349 کوچني دي له 390 څخه. او د لیکلو تګلاره یې داسې ده چې لومړی لیکو چې 394 کوچني دي له 390 څخه. او د دې لپاره چې په یاد مو پاته سي، که چیرې داسې فکر وکړو چې کوچنی عدد د نښې په هغې خوا لیکل کیږي چې دا نښه کوچنۍ سوې وي. څرنګه چې ګورو د نښې دا خوا ډیره کوچنۍ ده له دې بلې خوا څخه یې. که په بل ډول یې ولیکو نو لیکلی سو چې 390 غټ دي له 394 څخه. او بیا هم غټ عدد په هغه خوا دی چې دا نښه پراخه سوې، یا هم هغه خوا چې نښه غټه سوې ده. نو دا ځای د کوچنیوالي خوا ده، او دا پراخه خوا هم د غټوالي خوا ده چې غټ عدد دلته لیکو، او دا د غټوالي او دا د کوچنیوالي.